راځئ چې نن زه تاسو ته ښایسته د کور سامان وښیم. اول ما د بیډروم دپاره د کمپل پوښ او د بالښت پوښونه راواخیستل چې د دې رنګ داسې کریمي ده او پکې ګولډن ډیزاین سوی ده. دا مې ډېر بې حده زیات خوښ راغلی. نو دغسې ښکاري. یو دانه د کمپل پوښ ته او 2 دانې د بالښت پوښونه دي ورسره. که تاسې هم غواړئ چې په ژمي کې ګرم او نرم خوب وکئ نو دغه یو بخمل پوښ ده د توشک دپاره چې ډیر آرام سړی پکې خوب کوي. دا 2 رنګه کې ما راغوښتی ځکه چې زما ډیر خوښ راغلی ده او ساده رنګونه دي. ډیکوریشن هر یو سره میچ کوي. او په ټولو شیانو کې چې زما تر ټولو زیات خوښ راغلی ده دغه د پختې پوښ چې دې باندې څوک کولی شي خپل کوچ په سر اوار کړي نو کوچ هم نه خرابیږي. او بل چې څومره نرم ده دې په سر چې کښېنې مای ګاډ پخته غوندې نرم د سوچ کوي پختې باندې ناستې او خویږي هم نه کلکیږي د کوچ شاته. نو دا مې ډیر زیات خوښ راغی. او د کوچ دپاره 2 دانې ګرم د ژمي دپاره پوښونه نو دا ټول داسې ښکاري. ژمي کې زما لاس او پښې همیشه برف غوندې یخ کیږي نو دې دپاره مې دا ګرم د مخمل کمپل راغوښتی ده چې ډیر نرم ده او ښه لوی ده. ټول ځان پټیږي پې باندې. نو اوس دلته یو سمال بریک کوم. که غواړئ چې د خپل د کور سامان ښایسته په ځای کې نو دې دپاره داسې باکس خرڅیږي. دې کې زه د خپل هغه شیان ږدم چې روزانه نه استعمالوم لکه کمپل بالښت او نور شیان. نو دا ښه غټ ده او پکې ښه ډېر سامان په ځایږي. چې ډوډۍ ښایسته په پلیټ کې کېږدئ د دې دپاره ما د لرګیو پلیټ راواخیسته. دې کې چیز، کوکیز، فروټ، فش هر شی کېښودی سي. ډسکاونټ کوډ 24XMS مینه ده او پروډکټ کوډز په ویډیو ډسکرپشن کې ده نو کوی سي هلته پیدا کړئ.